لپردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرهرونو باندې لپردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرهرونو باندې. دا بیت په ښوونځیو د بندیز په حواله دی. د نړۍ خلک با په کما سترګه ګوري موږ ته، د نړۍ خلک با په کما سترګه ګوري موږ ته، چې دی هیواد کې مو بندیز پر مکتبونو باندې لپردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې. دا هغو خویندو ته ډالۍ دی څوک چې په مړوندونو دا شعار لیکي چې مقصد د نجونو زده کړې دي، مقصد ازادي شي. وایي د وطن پیغلې مو آخر دی حتی ورسېدې، وایه خدایا د وطن پیغلې مو آخر دی حتی ورسېدې، د بېوسۍ شعار لیکي پر مړوندونو باندې لپردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې. دا باید بیا ټولو افغانانو ته ډالۍ دی. وایي که راویښ نه شوی نو دا واورئ را روان نسل به، که راویښ نه شوی نو دا واورئ را روان نسل به، قسم په خدای لاړې در توکړي په قبرونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرهرونو باندې. خدایه و موږ ته لا وطن هغوی دوزخ جوړ کړی، خدایه و موږ ته لا وطن هغوی دوزخ جوړ کړی، څوک چې میندې ستا په هورو جنتونو باندې لپردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې. او دا باید خو درې رنګه بیرغ تړلی دی. وایي وطن درې رنګه بیرغ دی ځکه نشي زغمی، وطن درې رنګه بیرغ دی ځکه نشي زغمی، خپل د میندې په پردیو بیرغونو باندې لپردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې. او ګیله منا لر او بر افغانان نه ویښېږي، وای خدایا ګیله منا لر او بر افغانان نه ویښېږي، که ورته مړ شي په نارو او په شعرونو باندې لپردو څنګه ګیله وکړو په